بسم الله الرحمن الرحیم. نن په انزرټ کې څه وایو؟ پکچر وایو. ګورو ورونو، که چېرته غواړئ چې وړ صفحې ته یا وړ ډاکومنټ ته انزرټ کړئ نو بیا به کوم ځای ته ځئ؟ پکچر ته لاړې. اوس تا سره چې په کوم ځای کې تصویران دي هغه ځای ته مثلا ما سره دلته تصویران دي، سمپل پکچر. دا یو تصویر مې راواخیسته، انزرټ مې نو دا تصویر څنګه شو؟ زما ډاکومنټ ته دغه ځای نه تاسو کولی شئ دا تصویر هم په همدې طریقه کړئ او دغه ویکتور چې ورکړی دی دې ځای نه دا تصویر څنګه کولی شي؟ تاولی شي. روټیټ دې ته وایي. صحیح شو؟ تصویر روټیټ کولی شي. بل تصویر دې په کار دی نو بیا انزرټ ته ورشه، بیا پکچر ته ورشه او دا بل څنګه کوي انزرټ. که اول نه تم دا تصمیم لرې چې مثلا دغه تصویر او دا تصویر زه دواړه اضافه کوم نو داسې کار وکړه په همدې ځای کې دواړه سلیکټ کنټرول ونیسه، دواړه سلیکټ او دواړه څنګه کړه؟ انزرټ کړه. نو وګورئ دواړه به صحیح شو. یعنې هر څومره تصویران دي چې په هغې ځای کې سلیکټ کړه هماغه اندازه به دلته څنګه شي؟ اوس دغه تصویر دا پکچر چې دی دا خپل سیټینګ لري. ډبل کلیک پرې وکړه نو دلته فارمیټ ته راشي. دا د تصویر څه دی؟ فارمیټ. لومړی ریموو باکګراوند دی. ګورې دا ریموو باکګراوند کیدای شي په دغه تصویر باندې ښه اغېزه وکړي ځکه دا باکګراوند تقریبا څه دی؟ یو شان دی. ریموو باکګراوند باندې چې کله کلیک وکړې ګورې هغه باکګراوند ورته څنګه کړه؟ شاته باکګراوند یې پاتې. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ باکګراوند څنګه کړئ؟ ریموو کړئ. وینئ تاسو دا چې داسې یو صحیح تصویر وي صاف او شاته باکګراوند یې صحیح یو کلر کې وي که نه بیا یې ډېر ښه څنګه کوي؟ له منځه وړي. مثلا زه به داسې تصویر وګورم که چېرته ما سره وي چې تاسو ته ښه پته ولګي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مطلب هم ترې واخیسته. ګورې مثلا دا یو تصویر دی که نه، دغه شاته دا شین ځای دغه دې ته باکګراوند وایي چې دغه له منځه وړي نو ریموو باکګراوند باندې به څنګه کوې؟ کلیک کوې. بس خلاص. اوس وګورئ په دې تصویر کې د ګل په تصویر کې مې هغه باکګراوند وکړه نه، دا شاته صافه یې هغه څنګه شوه؟ له منځه لاړه. خو ښه تاثیر په هغه تصویرانو باندې کوي چې باکګراوند یې څنګه وي؟ یو رنګ نه وي، یو رنګ. صحیح شو؟ په هغه بیخي ښه له منځه وړي. دې نه اخوا ته مونږ په پکچر ګوره چې سلیکټ دې کړ ریموو باکګراوند ورته ووایه خپله پروسس کوي بس کیپ چینج یې کړه دا دې وشو. دا موبایل نه مونږ کولی شو موبایل نه دې ته ولیکو بل شي ایډیټ موبایل بیکګراوند ته ریموو موبایل کې که دلته نه دلته موبایل نه ولیکو دلته چې تصویر وي تصویر چارج شوي تصویر وي کېږي. ها پوه شئ؟ مسله دا چې تصویر وي. کنټراسټ دی. ګورئ دا مختلف افیکټ دي په تصویر باندې. ته غواړې دا تصویر کې د روښنایي زیاته شي نو دې طرف نه روښنایي زیاتېږي. ګورئ دلته دا څنګه تصویر تیاره ده لکه مازدیګر کې چې د عکس ایستوي که نه ګورئ. او کله چې د لمر غوندې شکل کې ګورئ لمر کې چې عکس وباسي داسې راځي که نه نو رڼا پکې زیاته که تیاره؟ که تیاره زیاته دلته کنټراسټ دې طرف ته راځه او کله رڼا کې صحیح شو. ستاسو خوښه په دغه طریقه تاسو یو تصویر جوړولی شئ. کلر دی، رنګونه دي. ته دا تصویر په کوم شکل کې غواړې؟ ګورې دلته مختلف کلرونه دي. زه ماته دې شکل ته ترجیح. صحیح شو؟ ډېر کلرونه دي نو ستاسو چې هر یو خوښ شو دا د بلاک اینډ وایټ غواړي دا د بلاک اینډ وایټ کلر بلاک اینډ وایټ تور سپین. صحیح شو؟ او دا چې آرټسټ افیکټ دی دا موږ سره افیکټ دي هغه موبایلونو کې هم تاسې ډېر یوز کړي یاست. کله د خپل عکس د کارتوني په شکل پکې جوړ کړئ، کله یو رقم کله بل رقم. دې ته آرټسټ وایي. دا سټایل دی. لکه ګورئ دغه دې تصویر باندې زه اپلای کړم مثلا دې باندې به کوم یو ښه راشي. ګورئ داسې افیکټ داسې غواړئ بلکل داسې افیکټ دی په کار دی. ستا رقم افیکټ څنګه کولی شي؟ اپلای کولی شي. داسې افیکټ هم اپلای. خلاصه افیکټ دي. دا بلر افیکټ دی. دا داسې دی لکه باران کې شي که نه او دا بلاک اینډ وایټ. نو چې ستاسو کوم یو خوښ شو پکې هماغه افیکټ اوکې کړه نو دا به څنګه شي؟ بس انتخاب شو. اوس دا داسې ښکاري لکه رسامي شوی شي که نه. دغه چې دی موږ سره کمپریس پکچر دی. کمپریس پکچر څه کار کوي؟ تصویر کمپریس کوي. یعنې د تصویر سایز څنګه کوي؟ کموي. چې سایز یې کم شو کوالټي هم خرابېږي. صحیح شو؟ نو که غواړئ مثلا دغه فایل چاته ایمیل کوي او په دې کې ډېر تصویران وي نو دا خو بیا ډېر ځای نیسي او ډېر امبیان یې وهي که نه وخت هم لیږلو لپاره ډېر غواړي نو تاسو داسې کار وکړئ راسئ دا خپل تصویران څنګه کوي؟ کمپریس کوي. دا کمپریس کوي. نور یې کمپریس په دې شکل سره کېږي چې دلته راشي کمپریس ته کمپریس پکچر باندې کلیک وکړه. اوس درې ډوله کمپریس لري. یو چې د ایچ ډي کمپریس ده، یو پرنټ کمپریس ده، یو ویب کمپریس ده، بل چې د ایمیل کمپریس ده. دغه دواړه ما سره ځکه کار نه کوي چې دا تصویر چې د دې نه پورته نه دي. یعنې تصویر ایچ ډي نه ده چې ته ایچ ډي کې څنګه کوي؟ کمپریس کوي. که چېرته تصویر ایچ ډي وای بیا به دا ایچ ډي ما سره څنګه کار کولی او تصویر د پرنټ هم نه دی او ویب ایمیل دې دواړو ته ته څنګه کولی شي دا جوړولی شي. یوز ریزولوشن ته په خپله غواړې نو دې ته اخلو. نو زه دا ورته وایم چې
زه دا ایمیل ته څنګه کوم جوړوم نو دا اوکې که نو دا تصویر به څنګه شي دا د کمپریس شو هغه کمپریس کېدو سره ګورې هغه تصویر کوالټي هم څنګه شو لږه خرابه شو ضعیفه خو اوس به ځای کم نیسي او په اسانۍ به څنګه کېږي ایمیل کېږي دې نه وروسته چینج پکچر دی زه هم ورته وایم چې په همدغه ځای دغه تصویر په ځای بل تصویر راوړه نو چینج پکچر به دا به له منځه ځي بل به راځي ګورئ مثلا زه راغلم دا هماغه تصویر له منځه لاړه په هماغه سایز کې په هماغه ځای باندې بل تصویر راغی نو دې ته چینج پکچر ویلی شي او دلته موږ څه لرو ریسیټ پکچر دې ته ویلی شي ګورئ کنټرول زیډ ته وهم چې دغه تصویر دی که نه دې باندې مې ډېرې مثلا سټایلونه اپلای کړي دي زه غواړم دا بیرته هر څه ختم کړم نو ریسیټ پکچر باندې کلیک وکړه پخواني حالت ته څنګه شو بیرته راغی نو دا موږ سره ریسیټ پکچر یو ریسیټ هغه دی پکچر دی او بل چې دی ریسیټ پکچر سایز دی ګورئ سایز سره به څنګه شي بیرته د خپل نارمل سایز ته رسي ونه شو د دې سایز به کم کم او دلته ورته یم ریسیټ پکچر سایز یې بیرته راته هماغه شان کړه وګورئ دلته هماغه پخواني اول سایز کې راغی پخوانی سایز هم دومره و که نه صحیح شو نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ پکچر ته سایز یې بیرته هم راوګرځوئ دې نه اخوا ته په دې ځای کې موږ پکچر بارډر لرو تاسو کولی شئ دا پکچر ته یو بارډر ورکوئ څه ورکوئ بارډر نو بارډر خو پېژنئ که نه کومه څرنګ کې بارډر خوښ دی اول د بارډر سټایل انتخاب کړه مثلا کوم څومره سایز کې غواړئ دومره سایز کې صحیح شو شپږ فیټې ښه دا سټایل شو کلر باید کومه سي اوسي ګرین اوسي ښه دې نه وروسته هغه سټایل دې ورته څنګه اوسي داسې چې هر یو د خوښ وه که نه داسې نو دغه درې شیان په دې کې مهم دی صحیح شو کلر دی ویت دی اندازه او سټایل شو نوټ لاین اسم باندې پکچر افیکټ دی موږ سره مختلف افیکټ دی تاسو په تصویر باندې اپلای کولی شي پریسیټ کې ګورئ دا تصویر تاسو 3D شکل ته اړولی شي داسې ګورئ دا اوس یو 3D شکل صحیح دی نو دغسې ښایسته تصویران تاسو په دې کې جوړولی شئ نو دا مختلف افیکټ دي هر یو کار کوي دې سره موږ غیر له دې نه مثلا زه دا رسم پریسیټ ته نارمل اخلم بیا راځم پکچر افیکټ ته شیډو سوری ورته ورکوم کوم طرف ته سوری ورکوئ پورته طرف ته ښي طرف ته مثلا لاندې برخه کې داسې هغه ورکوئ دې طرف ته ګورئ دا شیډو شوه که نه نو هر طرف ته چې په کار وي هماغه طرف ته ته کولی شې څه وکړې شیډو ورکړې شیډو نه اخوا ته ریفلیکشن دی ریفلیکشن دې ته وایي لکه دا تصویر چې داسې اوبو کې ښکاري که نه ګورئ انعکاس غوندې چې کوي دا دی دې ته دغه ځای ته ریفلیکشن وایي دا تاسو څنګه کولی شئ یوز کولی شئ ریفلیکشن هم مختلف ځایونه کې دي ښي طرف ته ښي چپ طرف ته ټول په دې ځای کې شته دی ګلو څه ته وایي دغه شاوخوا ته چې تت غوندې هغه چې ورکوي رنګ نو دې ته څنګه وایي دې ته ګلو وایي ګلو زیاته ورکوي کمه ورکوي هر څومره ګلو چې ستا په کار وي هماغه اندازه ګلو څنګه کړه ورته انتخاب کړه ګلو مو پېژندله دغې ته ګلو ویلی شي سمه ده ګلو نه اخوا ته موږ تاسو په دې کې څه لرو سافټ ایجز لرو دا مثلا دا تصویر د تاسو سره غواړي لږ پیکه غوندې ښکاره شي د 100 په اندازه د 10 پوینټ په اندازه ګوره 10 پوینټ په اندازه د تصویر څنګه کېږي اوس صحیح شو په دغه طریقه باندې او بل دا دی په دې ځای کې موږ سره چې بلاف دی نو دا هم 3D اشکالو غوندې دی دا هم پرې ته اپلای کولی شي مثلا دا 3D شکل پرې اپلای وګورئ دغه ژېګانې وګورئ همدارنګه دې نه لاندې 3D روټیشن لرو مکمل 3D کم طرف ته 3D غواړي دې طرف ته ګورئ 3D کوم تصویران دي هغه یعنې درې بودي هر هغه تصویر چې درې اړخه یې تا ته ښکاره شي هغې ته 3D وایي ګورئ یو اړخ یې دا شو یو دا شو او یا دغه ځای شو نو دا ځکه دې 3D تصویر وي نو تاسو کولی شئ په دې ځای کې 3D تصویران څنګه کړئ انتخاب کړئ یعنې ښه دا هم 3D دي تر ټولو ښه چې دی چې ښه معلومېږي هغه دا دی ګورئ یو دا اړخ شو یو دا شو یو دا شو درې اړخونه یې لیدل کېږي که نه نو ځکه ورته 3D دې نه خلاص شو راځو پکچر لیاوټ دی اوس دا پکچر په کوم لیاوټ په کوم شکل کې ته ګورې نو ته کولی شې مثلا په دغسې خانو کې دا پکچر په کار دی دا پکچر سره لیکل کوي نو دا لیاوټ انتخاب کړه مثلا زه دلته دا غواړم نو په دې شکل کې مثلا ولیکه په دې کې نومونه لیکي که نه لکه سمسترونو نومونه لیکمه پرایم دی که نه انټر ووهه ولیکه پرایز صحیح شو انټر ووهه او پروموټر نو په دې شکل باندې ته کولی شئ څنګه کې دغه تصویر جوړ کړي د هر یو په دې کې بېل بېل تصویران اضافه کولی شئ ور اچولی شئ د اعلاناتو لپاره تر ټولو ښه څیز دی په دغه طریقه تاسو کولی شئ اعلانات څنګه کوئ جوړ صحیح دی ښه دې نه اخوا ته تر دې ځای مو ویلې که نه اوس مهمه خبره پوزیشن ګورئ دا تصویر موقعیت زه تعینوم مثلا دا صفحه خو تاسو ته ښکاري که نه دا تصویر کوچنی کړم لږ نور هم
اوس تاسو ما سره دا منئ چې دا به دغه تصویر په دغه ځای کې دا به سنټر کې وي. اول خو دا سنټر ته راځي نه په خپله ګورئ دا سنټر ته او سنټر کې دی هم نه. نو دا به څنګه کوئ چې دا سنټر ته راشي؟ پوزیشن ته به ورشي، سنټر به انتخاب کړئ، اوکې به کړي. نو دا دی دا به سنټر ته څنګه شي. اوس هر طرف نه چې غواړئ دې طرف دې سایډ کې غواړئ تصویر دا د دې سایډ کې راغی. کوم سایډ کې چې تصویر غواړئ هماغه سایډ کې به دا ځان څنګه کوي سیټ کوي جوړوي به دغه پوزیشن دی. نو دغه ټول چې د ټوله ورقه ده دا د ورقې پورتنۍ برخه ده، دا د ورقې لاندنۍ برخه ده، دغه منځنۍ برخه ده. بیا منځنۍ برخه کې ښي طرف ته چپ طرف ته بیخي منځنۍ برخه او پورتنۍ برخه کې ښي چپ او منځ همداسې لاندې. صحیح شو. نو دغه پوزیشن دی. تاسو په کوم پوزیشن زه ورته میډل. نو میډل هم دې ته وایي چې بیخي دا منځنۍ برخه څنګه شو انتخاب شو. ګورئ تاسو به اوس داسې فکر کوئ چې دغه خوا ته دا ساحه کمه ده او دغه خوا ته زیاته ده. همداسې دی که نه؟ ګورئ دغه ځای نه وګورئ بیا دغه سوري نه. اوس صحیح دی. دې سوري نه چې وګورئ کم سوری دی بیا اخوا دېخوا فاصله څنګه کېږي یو شان کېږي. دې ځای نه مه ګورئ ځکه دا تصویر دغه ځای پورې دی. دې ځای نه دېخوا او دې ځای نه دېخوا دا فاصله اوس څنګه ده. په ټکس ریپینګ باندې خبره کوو. دا نو ډېر اساسي موضوع ده په وګړو کې. ټکس ریپینګ څه ته ویل؟ لومړی خبره دا ده چې دغه تصویر ده زما سمه ده دا تصویر ده. اوس دې تصویر سره سره اوس ته غواړې چې دغه تصویر دې په دې لیکلو کې په کومه بڼه باندې راشي. نو ته به داسې کار وکړې تصویر باندې به کلیک کړې، فارمیټس ته به راشې، ټکس ریپینګ ته به راشي. لومړی پکې انلاین ده، انلاین ویت ټکس وایي ټکس سره دې انلاین کې اوسي. مثلا ګوري دا زه راوړم صحیح شو په دې ځای کې خوشې کومه. وګورئ ځان نه پورته او ښکته ټکس پرېږدي خو دې خوا ته څنګه کوي ټکس نه پرېږدي. یعنې دا دې لکه ټکس چې یو لاین کې وي دا دې یو لاین کې راشي خلاص. ښي او چپ طرف ته د دې لیکل نه وي او ښکته او پورته د څه وي لیکل وي. دې ته انلاین وایي. سکویر د مربع په شکل چار پیره د دې څنګه وي لیکل وي مربعي شکل کې. صحیح شو. نو دې ته سکویر وایي. او بله خبر چې دی ټایټ دی. ټایټ دې ته ویلی شي چې هر چېرته هر ځای کې تر کومه اندازه چې وس او امکان یې و دې ته د دا لیکل څنګه شي راوړاندې شي. نو دې ته ټایټ ویلی شي. مونږ تاسو هم وایو که نه وایي دا ټایټ کا. ترو نو دې ته وایي چې بس دا ترو شو دا تصویر. کم ځای ته یې وړي کم ځای کې هر ځای چې تا خوښه وي هماغه ځای ته انتقالېږي. یو تصویر د بل تصویر له پاسه نه ایښودل کېږي خو که کله د ترو واخیسته بیا ایښودل کېږي. صحیح شو. نو دغه شکل د ترو وایي. دا اوس کولی شئ دا تصویر دې ځای ته راوړئ دې ځای ته. نو دا ترو دی مونږ سره. دې نه اخوا ته مونږ څه لرو ټاپ اینډ بټم یعنې ښکته او پورته دی تصویر نه څنګه وي لیکل وي. بیهایند ټکس یعنې دا تصویر دی د ټکس نه شاته اوسي. نو دا بیهایند ټکس. او بل ټکس ریپینګ کې وایي نه دا تصویر د ان فرنټ آف ټکس د ټکس مخې ته اوسي. ګورئ د ټکس له پاسه څنګه شو راغی. او بل چې د ایډیټ رایټ پوینټس وایي زه دا په خپله تعینوم چې دا هغه دې څنګه وي لیکل د تصویر ته څومره نږدې وي. ګورئ زه ورته یم چې دا ځای کې دې نږدې وي دا دې نږدې شو که نه دا ځای کې دې نږدې وي دا د نور هم نږدې شو دا ځای کې دې نږدې وي. کوم ځای ستا خوښ و چې نږدې کوې که نه هغه ځای به مخ په تصویر طرف ته کش کړي او کوم ځای کې چې نه غواړې هغه ځای به څنګه کړي تصویر نه اخوا طرف ته په دې طریقه. پوه شوې. نو دا ستاسو په خپل وس هغه خبره دی. تمام تاسې هر رقم چې وغواړئ په خپله خوښه دا تعینولی شي چې کوم ځای کې دې ورته لیکل نږدې وي کوم ځای کې دې لیکل لري اوسي. نو دې ته ایډ آف ورډ پوینټ دی. صحیح شو. ایډیټ موو ټکس سره دی دا څنګه شي انتقال شي. ګورئ لکه دا چېرته چې دا انتقالوم او ټکس دی ورسره څنګه شي انتقال شي. فکس پوزیشن آن پیج په خپله پیج باندې دې پوزیشن موقعیت دې څنګه وي سیټ وي. که دې نه ټک مارک لرې کړم یعنې دا پیج نه بهر نه وځي دې پیج کې به څنګه وي اوسي. او دې نه اخوا ته مور لیاوټ آپشن نور لیاوټ آپشن دې دغه دې بیا تکرار راغلي. سیټ ډیفالټ لیاوټ ته کولی شي یو دانه مثلا ترو دې انتخاب کړو همدغه ډیفالټ واخلې. یعنې هر تصویر چې دې نه وروسته انتخابی هغه بیا په څه کې راځي ډیفالټ به هغه به څه وي ترو به وي. نو سیټ ډیفالټ واخله بس. برینګ ټو فرنټ سینډ ټو بیک او دا نور به انشاءالله سبا